سلامونه احترامات ملګرو یو ځل بیا تاسو سره لایو د سر سیمې نه جنوبي پښتونخوا کې یو یو ځل بیا مخ ته پولیس ولاړ دي او لاره یې بنده کړې ده. موږ سره ملي مشر منظور احمد پښتین صاحب خپله په قافله کې دی نو پولیس یو ځل بیا مخ ته ولاړ دي مزاحمت کوي چې زموږ لاره ونیسي. مخ واړوه بلاله دا مخ ته یو ځل بیا تاسو کتلی شئ ملګرو پولیسو لاره بنده کړې ده. ملګرو دوی کوشش کوي چې مانه دا موبایل واخلي یا کش کړي. اکثره دوی دا کوشش کړی. دا لاره هم بنده کړې ده. پولیس هم مخ ته روان دي. په ساده کالوی کې هم پولیس دي او مخ ته ګاډي چې کوم تاسو یې سپین سړک باندې ده دا د دانسر چیک پوسټ ده. نو ملګرو پولیس مخ ته ولاړل یو ځل بیا. دا د لیویس چیک پوسټ ده. وروسته خو تاسو وکتل چې دوی څه موږ سره مزاحمت وکړ او نه یې پرېښولو. ملګرو شیرینګ وکم دی او یو کمنټ لازمن وکړئ تاسو ته زموږ غږ صفا درځي هم او که نه. نو ملګرو هغه مخ ته چې تاسو ګورئ هغه پولیس ولاړ دي په ډېر غټ تعداد کې ولاړ دي او دا د دوی چیک پوسټ ده لیوز چوک پوسټ ده. نو ملګرو دا د لیوز چیک پوسټ ده. او هغه مخ ته پولیس ولاړ دي. نو ملګرو دوی به یو کوشش لازمن کوي لکه وختي چې کوشش وکړه موبایل د اخیستلو کشف کړو خو ونه شو او کوشش کوو چې د هر څه تاسو ته کمپلیټ لایو راولو.